بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو او ریدونکو، زه اصغر صلاح تاسو ته په نوي درس کې ښه راغلاست وایم. رسیدلی یو الوحدة الثالثة الدرس الخامس عشر التراکیب النحویه. نن رسیدلی یو نحوي جوړښتونو ته. څنګه کولی شو بیا هم همغه جمله بندي ده لکه مخکې چې موږ ویل مختلف الفاظ لرو، مفردات لرو، هل، تسکنو، بیت، غرفه، دا اصطلاحات زده کوو. بیا د هغې نه وروسته تمرینونو کې چې دی موږ نحوي جوړښتونه مطالعه کوو چې دغه جمله بندي بیرته موږ څنګه کوو سره. راځو ګورو دلته. التدريب الأول تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. سوال او جواب تبادله کوي خپل ملګري سره لکه څنګه چې په مثال کې دي. بیت، کور. د کور په هکله اوس تاسې دلته مثالونه راجمع کوئ چې د کور په هکله څنګه مثالونه جوړوو. دوه کسان خپل منځ کې دا مثالونه جوړوي. کور دی، لومړی ورته وایي آیا ته په کور کې اوسېږې، بل ورته یا پکې اوسېږم یا پکې نه اوسېږم. لاندې مثالونه به تاسې حل کوئ یا دا هم زه شرحه کوم، یو مثال به هم زه حل کوم، نور مثالونه بیا تاسې حل کوئ. هل، آیا، تسکنو، ته اوسېږي، یسکنو، هغه اوسېږي. ګوره ښه دلته تا استعمال شوی. هل تسکنو فی په بیتن، کور کې. هل تسکنو فی بیتن، آیا ته په کور کې اوسېږي. بل زده کوونکی ورته څه وایي؟ نعم اسکنو فی بیتن، هو په کور کې اوسېږم. مثالونو ته راځو. شقة، حي الجامعة، حي المطار، بیت. د دې مثال څنګه جوړو؟ مثال داسې جوړو چې زه یو چاته وایم چې آیا ته په اپارتمان کې اوسېږې؟ نه، زه په اپارتمان کې نه اوسېږم. څنګه وایو؟ هل تسکنو فی شقة؟ لا، لا اسکنو فی شقة. یا ډایرکټ وایي لا اسکنو فی شقة. ورپسې انتقالیږو. التدریب الثاني. التدريب الثاني کې دویم تمرین دی. هات جملا کما فی المثال. جملې راوړئ لکه څنګه چې په مثال کې دی. مثال کې چې دی شقه. شقه نه څنګه مثال جوړ شوی؟ دا یو چا نه غواړي، یا یې فقره‌ایي غواړي یا یې دوکاندار نه اخیستو ته غواړي، خو داسې ورته وایي چې مثلا شقه دی، مهربانۍ له مخې ماته یو شقه پکار دی یا اپارتمان پکار دی. څنګه ویلی شو؟ شقة اريد شقة من فضلك. یو اپارتمان غواړم د مهربانۍ له مخې. همداشان نو اپارتمان خو په دوکان کې نه خرڅېږي، ګنې په کرا نیول کېږي، یا څوک په پیسو اخلي. همداشان ثلاجه، دا اوس په دوکان کې خرڅېږي. نو څنګه یو چاته ویلی شو دوکاندار ته چې زه یو فریج غواړم، یخچال غواړم؟ اريد ثلاجة من فضلك. اريد غواړم، ثلاجة یخچال، فریج، من فضلك د مهربانۍ له مخې، یعنې یو ادبي جمله ده. من فضلك. همداشان سجادة اريد سجادة من فضلك. یو فرش یا قالینه غواړم د مهربانۍ له مخې. ستارة. دا تاسې جوړ کړئ، ورپسې زه تکراروم چې پوه شم چې تاسو ته زده دی که نه. څنګه دوکاندار ته ویلی شو چې ماته یو پرده پکار ده؟ اريد ستارة من فضلك. څنګه یو دوکاندار ته ویل شي یو آینه مې پکار ده؟ اريد مرآة من فضلك. او دا بل مثال تاسې جوړم کړئ او خپل ذهن سره چې دی بیا وګورئ چې صحیح دی که غلط. شپږ پنځوسم نمبر صفحې ته انتقالیږو. الوحدة الثالثة دریمه وحده ده. الدرس الخامس عشر پنځلسم درس دی. التدريب الثالث دریم تمرین دی. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. سوال او جواب خپل ملګري سره تبادله کوي لکه څنګه چې په مثال کې دی. وګورو مثال کې څه دي. بیت، شقه. یو ورنه پوښتنه کوي چې آیا ته دغه تصویر ورته ښایي، لومړی تصویر، ته په دې کې اوسېږې؟ او ورته چې نه زه په دې کې اوسېږم. بیا ورته وایي ته په دې کې اوسېږې؟ نه زه په دې کې اوسېږم. بیا ورته ته په دې کې اوسېږې؟ نه زه په دې کې اوسېږم. موږ 1 2 3
4 څلور پوښتنې لرو، څلور مثالونه لرو. دا مثالونه به تاسې حلوئ. بیا په دې کې هر یو مثال کې چې اول تصویر وي دا به په نه جوابوئ او دوهم تصویر به په مثبت جوابوئ چې بالکل زه دلته اوسېږم. مثال یې څه دی؟ هل تسکنو فی بیتن؟ آیا ته په کور کې اوسېږې؟ جواب به دا وي چې نه، زه په دې اپارتمان کې اوسېږم. څنګه وایو؟ لا، نه. اسکنو فی شقة، زه په اپارتمان کې اوسېږم. دا دواړه مثالونه هم زه حلوم. لاندې دوه تاسې ته پرېږدم متوجه شئ ورته. څنګه ویلی شو چې آیا ته په اپارتمان کې اوسېږې؟ بیا به بل ورته وایي چې نه، زه په کور کې اوسېږم. هل تسکنو فی شقة؟ آیا ته په کور کې اوسېږې؟ لا اسکنو فی بیت، نه، زه په کور کې اوسېږم، یعنی اپارتمان کې نه اوسېږم. هل تسکنو فی حی الجامعة؟ آیا د پوهنتون په کلي کې اوسېږي؟ لا اسکنو فی حی المطار، زه د هوایي میدان په کلي کې اوسېږم. یعنی دا منفي جواب او دا مثبت جواب او. لاندې دریم او څلورم مثال به تاسې حل کړئ. التدریب الرابع، څلورم تمرین ته انتقالیږو. په څلورم تمرین کې موږ سره تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. سوال او جواب به خپل ملګري سره تبادله کوي لکه څنګه چې په مثال کې دی. په مثال کې څنګه دی؟ غرفة نوم، د خوب کوټه. ستارة، پرده. یعنی غرفة نوم د خوب کوټه ده. یو څوک درنه پوښتنه کوي، لکه فکر وکړه چې یو کس دکاندار دی او دویم کس خریدار دی، مشتری دی. غرفة نوم دکاندار ورته وایي د غرفة نوم لپاره څه غواړي، یا د خوب د کوټې لپاره څه غواړي، او ورته د خوب د کوټې لپاره زه پردې غواړم یا پرده غواړم. ماذا تريد لغرفة نوم؟ أريد ستارة. ماذا تريد لغرفة النوم؟ د خوب د کوټې لپاره څه غواړي؟ أريد ستارة، پرده غواړم. نو همداشان 1 2 3 4 5 6 شپږ مثالونه لرو، او دا هر مثال به چې دی تاسې جواب کوئ. مثال به حل کوئ. دغه یې څنګه جوابوو؟ ماذا تريد للمطبخ؟ لمطبخ نه وایو، للمطبخ وایو. اسم دی او موږ سره معلوم دی که نه؟ دا به انشاءالله بیا وروسته وایو چې الف لام څه رول لري. ماذا تريد للمطبخ؟ زه دکاندار یم، زه چې ماذا تريد للمطبخ؟ د اشپزخانې لپاره څه غواړې؟ أريد ثلاجة، څه غواړم؟ یخچال غواړم، فریج غواړم. ماذا تريد للحمام؟ تشناب لپاره څه غواړې؟ ماذا تريد للحمام؟ تشناب لپاره څه غواړې؟ أريد سخانا، ګرمونکی نه وي اوبه چې ګرموي، او یا هم گیزر غواړم. ماذا تريد څه غواړې لغرفة الجلوس د ناستې د کوټې لپاره؟ أريد أريكة، کوچ غواړم. همداشان ماذا تريد څه غواړې ل د پاره غرفة النوم د خوب کوټې لپاره؟ ماذا تريد لغرفة النوم د خوب د کوټې لپاره څه غواړې؟ أريد سريرا، کټ غواړم. ماذا تريد لغرفة الجلوس د ناستې د کوټې لپاره څه غواړې؟ عموما د خوب کوټه بیله وي، البته چې فیسیلیټیشن ولري، ته ښه اقتصاد ښه وي د هرې کوټ. موږ خو افغانان ناسته ملاسته خوب هر څه په یو کوټه کې وي، حتی بعضې وخت اشپزخانه هم بیله نه وي، پخلی هم په همې کوټه وي. خو دا د هغه حالت خبره ده چې هر څه جلا جلا وي. ماذا تريد لغرفة الجلوس د ناستې د کوټې لپاره څه غواړې؟ نو د ناستې کوټه کې خو کټ نه وي، د ناستې کوټه کې خو داش نه وي، هغې لپاره څه غواړم؟ أريد سجادة، قالینه یا فرش غواړم. یا هم ته ویلی شي که فرض که په دې باندې عمل ونه کړي، ته ویلی شي أريد أريكة، خو هغه مخکې ویلی دی، نو دلته سجاده پاتې یا فرش قالینه پاتې. اوس راځي پوښتنه د اشپزخانې. ماذا تريد للمطبخ؟ اشپزخانې لپاره څه غواړې؟ أريد فرنا، داش غواړم.
نو دا تقریبا زموږ د نن ورځې درس دی چې په دې کې موږ نحوي جوړښتونه د داسې جملو وکتل د فلانکي لپاره څه غواړې د فلانکي لپاره څه غواړې ته کوم ځای کې اوسېږې نه زه هغې ځای کې نه اوسېږم دغه جوړښتونه مو نن مطالعه کړل نو انشاءالله بل درس به سبا ته وایو ونكتفي بهذا القدر من الدرس ليومنا هذا وكنا في صفحة رقم 56 ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل وإلى اللقاء القادم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته